د منافق انسان یوه نښه دا وي چې دوه په جنګ اچوي. له منافقت څخه مو ځان وساتئ. الله تعالی په منافقینو لعنت ویلی دی. یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو صحابه کرامو ته وفرمیل آیا زه تاسې ته داسې عمل در ونه ښیم چې تاسې ته پې الله تعالی د لمونځ، روژې او زکات او خیرات نه ډیر زیات اجر او ثواب درکړي. صحابه کرامو عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې نه راویې ښیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دوه هغه کسانو ترمنځ صلح وکړئ چې د یو بل نه ناراض دي، الله تعالی به د دې اعمالو نه تاسې ته ډیر اجر او ثواب درکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل الله تعالی انصاف کوونکي خوښوي.